کو لس کالا پس با آئنده نسل تاسو ګورئ الکان به ډمان وي او جنکای به ډمی د وی سی آر او د ټي وي د برکت با زمون خزي ډمی وي او زمون زامن به ډمان دروغ وای زمون خزي به ډمی وي او ګورئ د ټي وي په پردا د ډمی چې کم فیشن دا خزي وګوري سباله هغه فیشن جوړ کړی او پکې سخانه کې روان د ټي وي په پردا د ډم چې کم فیشن الکانو ګوري سبا هغه فیشن الکانو جوړ کړی او پکې سخانه او کابلې کې ګرځي آئنده نسل با ډمان وی ډمان 18 کروڑ روپے د ټي وي د سټیشن افتتاح شوی و په صدر کې صدر صاحب افتتاح تراغله مونږ پکې قران ویل مونږ پکې قران ویل مونږ قران جشن خیبر کې وایو دوی ته نامه څه کی دي دا د ویجی ته میا نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال دیو ملازو نور جمال نامه وا چرته گیدڑ وشته او الکان ورتل دا گیدڑ خو حرام دی ورسو کوئی چارون دی زده ملازو حلال دی لاره رال ول میا جی گیدڑ حلال کې مردار ول مردار کون کہندے کہ گیدڑ حلال وی جی نور جمال کہندے کہ گیدڑ حلال وی پھر خیرو جد نور جمال نے کیا کہ میں کتاب ویکھاں کتاب راغستے دے وی سنو میاں جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال عزیزانو زمری اورزے گیدڑ او میلو رو غوخته چراشی رور ولی جوړو میټینګ ده اغي چرالز مری ورتوي چې خبره دادا چې ښکار بکاو دین پس خو په اتفاق ښکار بکاو خو په اتفاق وکاو گیدړو میلووی چې بادشاہ د زنګل چې مونږ سره اتفاق کوي مونږ نور د خدای څخه غواړو صاحب بل وځي چې غرته تلی دي یو خروالے ده یو وسای والدا یو خرگوش والے چې ښکار راوړو زمری ورته وي چې زه خو بادشاہم د زنګل مشرم او میلو ته تقسیم کا هغه ورته الامر اوضح خبر اخلاص ده خبر صفا ده دا خرستاشو تم غټي دا خرم غټ دا ستاش او دا وسه زما عمر ده نو دا زما شو او دا گیدړم وړو کې ده او دا خرگوشم وړو کې ده نو دا د شو زمری چې یو سپېړه ورکه میلونه بوټي سترګي وېست اخو پرېده چې د ځان په ویر اخته ده د گیدړ ته وي ته تقسیم وکا زر کو هغه چې خبر اخلاص ده دا خر به وسخري دا وسه به غرمېلا وخوري او دا خرگوش په دې د مازیګر چایش زمری ورته شاباس دغه سي تقسیم خلق کوي او په ایمان وای چې دا تقسیم دې زده کړه کم ځای هغه ویجی استاد مې پکې نشته دا تقسیم مې د میلو د سترګو نزدک ا میلو د خدای به وقوفو د ځاني سای پکې ویلا سترګې وته اوس کما ویلې چې یو پاوتی کبه پکې زمو خرم زما د سرم خطر وا او ما وی چې راشه د ارڅ د دک بابا چې د چا مرکز د چای
صوبه د چای الته تکم کو جای چې ته چې د چواریانو مشری بزوال. بیا زما متعلق یو خبره مشهوره ده د خره متعلق مشهوره شوی ده. داغه جواب ما اڅ شو زیړ والا مولا اواده جی اواده زه سره یو کیسټ ته هغه واوري. ما په کیسټ کې دا ویلي چې مولانا فضل الرحمن چې د مفتی محمود مرحوم زوی دی د تخر ویل یا بنظیر تخرا ویل دا شرافت ته نه دا تهذیب دی نه ټیک شو دا انسانیت ته نه کدا ټکه ثابت شو چې ما کړی ګیره به کلام او پخره به سوریږم. نعره تکبیر او کنی نو د پخې ډلې بچیا نور پراپګاندا لګی دي چې تا ما پورې داله کوي تړلا. نو ما ته چاوي چې دا په خډمه څه ته وای مال په خډمه د ایرمنډې ډمې د لاهور چا د وړوکوالی نه خرابای دا هغه د پخې ډمې زوی نور څه پلاس نه درتله. نو زما متعلق دي دا غلطه پراپګاندا وکړه. زه دومره کمینه او رزیلم چې د داسې خلقو متعلق به زه دومره ناشایسته الفاظ وای جګړې بکوم والله د مړای نه نیسم هر څه بکوم لیکن نازیبا الفاظ په جلسه کې ویل یا په تقریر کې ویل دا د انسانیت تقاضا نه ده. پاتې شو دا خبره چې مولیان خزو پسې لاړ مولیان خزو پسې لاړ دا چې څوک وای هغه ته وای چې د صدر ایوب په وخت کې تاسو فاطمه جنا خزانه و فاطمه جنا خزا وا کنه داغه اول سپورټ چا کړو نه 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 یو منټ صبر ولی قربان شو کړو ټیک شو اول سپورټ چا کړو دا تاسو ته وکي. دویمه دا چې فضل الرحمن خزه سره ملاقات کړي په دې ملک کې چې توسيږي تاسو په ایمان وي په دې بنو کې بازار کې دوله کا خزه نه ګرځي او زه د دوايي په دکان ناستم خو چې ګورم خزرانه نوځي چې ګورم خزرانه نوځي چې ګورم خزر دا چل دې کړی او دا چل وکړي. په لاهور کې مې یو خبره کړې و مال والله د دې ملک علاج ووټ او جمهوریت نه دی د دې ملک علاج د ایران غوندې انقلاب دی. 12.5 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه مې حلال کړی نه نو دا 2.5 کروڑه د سړی ځامن کیږي نه ته پوه شې په خبره 2 کروڑه به حلالو. مولیان خزو سره مرګري شو. عزیزانو تاسو په ایمان وای که جماعت اسلامی والا دا خبره کړي دین دا تاسو که چې تاسو د مشر 2 غنټې په بند کمره کې بنظیر سره ملاقات کړي کنه ها کړي دا کنه وکیلا 2 غنټې فضل الرحمن خدا سے ملاقات کولو چې کیمرامینان هم ورته ولاړو د په بند کمرې کې ور سره 2 غنټې ملاقات کړي کنه دیکھو وګورئ کتار سے کې خیر دی کتار سے کې خیر دی. نو زما ستا دا سنبای د ګډې د فلم پروت دی او زما د چیلې د هر وخت کاری لکه شرم وکي او په دې ګریوان کې وګورئ. بل دا چې ما پرون تا سره د مرګرتیا کوشش کړې تاسو ته ما ته مخامخ درش په د چا په کور کې دا باز شوی او خبره چا نه منله
چا سره چې دوه ټانګې خلک نه هغه ما سره په کوټه سیستم باندې باز کوي دوه ټانګې اصغر خان غوندې سړی کینی کوټه سیستم باندې باز کوي دوه ټانګې خلک ورسره دي خبره خو تاسو نه منه نو عزیزانو کته معنا شل کاله مخکې ښځې سره ملګری وی خیر دی کته ننم ښځې ته مور وی خیر دی او که ما ورته ښځې ته خور ویلې نو زه کافر شوم دی خو وګورئ اگر چې زه د ښځو مزه ګوره سخت خلاف اول به دا بې نظیره مړه کوم یا دی په کور کې کینو سخت خلاف خدا جواب ستاسو د دې پراپګنډې کوم چې ته که یو ښځه بربنډه ګرځي او هغې ته مور وی نو خیر دی او که انما المؤمنون اخوتون باندې ما عمل وکړو نو زه پې کافر شوم دی خو ګوره د ملا د ښځې لوی ملګری خو ملا دی را پیدا نه چې ملا ورته په غوږ کې بانګ وي ملا چې تا ته نه ویلي چې قبوله کړې دې د ملا صاحب که نه ته دې ښځې ته نږدې کېدی شي وایي لکه چې ملا نه ویلې ورنږدې به شي بیا دغه ملا دی چې حلالۍ یې درته ملا په غوږ کې بانګ ورته ملا وي جنازه یې درته ملا کوي 200 قسمه طلاقونه دي د هغې علاج درته ملا ښیي چې غلط شي خطا شوې د خولې نه دې څه ووته اصلي دوست خو د ملا دی د ښځې ته خو یې ارامتوب دپاره ملګری بې غیرت راشه پرون وګورئ د هندوستان یو ډم راغلی دی دلیپ کمار نامه ده د وزیر اعظم او د گورنر په جګړه ده یو وایي زه په ځان سوروم بل وایي زه سوروم یو وایي زه سوروم بل وایي زه سوروم بې حیا قومه بې غیرتو زه خدای دې ستاسو بیړه غرقه کي چې تاسو د پاره څوک الیکشنې کوي تاسو د پاره څوک حکومت دې خلقو له جلسې کې دې خلقو دا خو د ګډې رونه دي خو چې څوک ورته شین بوټی وښي هغې پسې بین بین نارې وي دې که نه دې قوم ته دم راغلی دی په سرکاري اعزاز یې ګرځۍ لګیا دی نن د ضیاءالحق روټۍ ده په پنډۍ کې هغه ډم ته او د ټول پاکستان ډمې او ډمانې ورته راغوښتي نن یې روټۍ ده بله شپه په ګورنمنټ هاوس کې روټۍ وه د دلیپ کمار نو سړو کې ناست دی او څومره معززین چې تللي دي نو هغې ښځې ځان سره بوتلي دي ځکه نن سبا خو لوی معززتوب دا دی چې ښځه به ځان سره بوځې ته به رستی او ښځه به دې مخکې تا نه به دې ښځه مخکې ستا دوست ته لاس ورکړي دا زمونږ د زمانې معززین دي نو تقاضا وکړه ښځو چې دا دلیپ کمار لږ دننه راولېږئ چې مونږ هم غاړې باسي ما په پېښور کې ویلي چې واورئ که د چا فوټو مې دلیپ کمار سره ولیدو زما دې په خدای قسمي کم پرېږدم چې درنه مې پرتګونه نه وي ستا په پاکستان کې شرافت او معزز هغه خلقو ته ویلی شي چې د چا ښځې او لوڼې بربنډې ګرځي څوک د خپلې ښځې نه نه خبر څوک د خپلې لور نه نه خبر څوک د خپل زوی نه نه خبر دا ستا د ملک معزز خلق دا تاسو مونږه ګیرو والا پرتوګ اغوستو والا دا کمینه چې په خپلو کې کینی مونږ ته رزیلان وایي
د پاکستان لوی کمینا او لوی رزیل هغه لوی سرمایه‌دار دی. د دروغ مزه لنډ یو سړی وغټ نو سرمن باندې به دا برې ته داسې غوړې کړې چې روبو ته اجره کې بدان بټیاران دا ناس الکه سدي خړلې خان ساګ به خړلې تاسو خړلې خان غټه غوخه تاسو خړلې جی دال می خړلې دته به خان تاسو خړلې روندې وګورم دا دوی دسه کوي کوم خیال کړی دسه دی هغه بریتو علاقه کې چرته کشمیر فتح کړی پروسه ورمنډه کړی کینه خدای دې خوار نه کا او د ناقې په سړک تازان نه ډبنګې جوړ کړي دي یا د ناقې او دغه په کلی کې ځان نه ډبنګې جوړ کړي دي څوک درته سویل نشي دادا چل مکه وا پارام کینا دادا چل ایو سړیو خزو تراغه خزو تویل خزو کشمیر لازم خزو ورتل ممال ته خو جنگ دی لازم پاتې کېږم نه ول مزو عزما او دا اندوان بداسي تاسو او داسي چې ټول کې مک خزو زنو الله دې ملش چې کشمیر ته تله او د غرب په خوا کې ولاړ دی دا د توپ غړمبار دی نو چې غړم شي کله د یو کانی لاندې سر نه باسي کړه بل غړب ته پدې کې وی کته چې یو خر ولاړ دی او واخه خوري نو دی و چې یا الله دا خر څنګه بیغمه ولاړ دی واخه خوري او زما اړوس کاش کی خدای چې زه خدا خر وې لګ بیغمه خو بوي پدې کې چې یو سات تیر شو په خرم بم راو غردې چې غړم شو خر والی زولو چې وی کته وی یا الله شکر دې چې خر نه ما نو تاسو د خزو پهلوانان یې او د خزو ترزن یې د کلی کوڅه کې ځان نه د پړانګ جوړ کړي دي تاسو تر ناغه سړی برېت دادا چل کولو او چې ګورئ نو پولا زرد فرنیان ماکوتیان خلکو به چې برېت توکته نو رښتیا برېت غوړي وي اجره کې ناشته او دا غریبان ته غیر چاپیر ناشتي نو زوی په منډه منډه راغې وی چې بابا وی تا به چې په بریتي غړولې سرمن خو پښو یوړه دی ورته وی چپ شپ یاره دی غرکشه وی والله کټو کې کوم مور مې راته ویل چاله سرمن پښو تختول نو کران ورته وی چې خان بریتي به په سرمنې غړولې مونږ ته به دی چې پولاونه مې خور دیکھو ګورئ د بیروپیت راز علی الدوام نه پاتې دا د تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي دا سوال ټکیږي چې د ملک قانون قرآن او حدیث چې د ملک قانون قرآن نو سلویخ کاله د پاکستان حکومتونو چې اسلام کم په شرمونو شرمولو الله دې امان را کی دومره په 200 کاله حکومت کې پیرنګیانو نو شرمول لکه دې د پیرنګي پر کټیانو چو شرمول اړیو چر اوس موجوده حکومت وګوره اسلام 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 ډلم لګیا دي اسلام اسلام پته نه چې اسلام دې شهیدی پته نه لګي آیو بادشاہ کور کې د دوبي خزراله جړل چې جړلې بادشاہ خزه ورته ویل چې ولې جړل وی لنډه مړ دې د بادشاہ خزم په جړل بادشاہ کور تراغه خزه وری جاړي وی لنډه مړ دې بادشاہ په جړا اوس پختل نه کې لنډه څه شي بادشاہ بار راغه دربار ته چې بادشاہ په جړاو لکه زمونږ صوبه سرات کې گورنر صاحب جاری نو دا وزیران خو ور سره مخم وي او یاله د پارلیمنت دغه څه شي ده
میټینګ دی د پارلیمنت. تاسو د خپل پارلیمنت کتلې دی؟ پارلیمنت دی، پارلیمنت. بادشاہ دربار ته راغی، په جړانه وزیران جرنیلان د صاحب ولې جاي وی چې لنډې مړ او وی په جړانه کابینه را صاحب ولې جاي وی لنډې مړ دی او وی په جړانه. یو پکې تاسو په چې دا لنډې دیسو خبر نه یو. بادشاہ جړل چې لنډې مړ دی نو مونږ هم په جړا شو. بادشاہ نه تاسو صاحب لنډې سوکو وی چې نیم خبر خو خزه نه جړل چې لنډې مړ دی زم په جړا شو. بادشاہ کو ترغه خزه ته و چې خزه دا لنډې سوکو ټوله بادشاہي په جړا وی خبره نیم د دوبي خزه جړل چې لنډې مړ دی نو زم په جړا شو. چې د دوبي خزه راوخته بیختی وزره لنډې سوک دی ټول سلطنت جاری وی لنډې زما د میړې او خرو آمر دی صاحب آغا چل پتہ نہ لگ اسلام 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 ډول لګیا دي کې دا دې را روان دي کې دا دې را بشي کې دا دې را اسلام درې خبرې ټول دروغ و ایمان پیدا کړي. کله سملې منبر در تراغه او درته وي چې اسلام دې اورا بشي نو که ایمان ځان کې لړۍ نو د دغه ګریوال نه ونی سي او په دغه خله یو سوسو کوي چې دا خله ولا د وینو ډکه. که وزیر در تراغه او درته وزیر لا تاسو ټول ټوکرای کی او زمونږ وزیران امریکای ته تری دلته د استقبال تیاری کی. تب وګوره دا به ضمیر قوم دا به لکای چي دي دا به زرګونو خلق روان چاله امریکای نراله. امریکا څخه کعبه ده، امریکای غوندې رزیل ملک په مقدس مکه باندې دی. دا خو مونږه داسې شی فرض کړی دی د خدای دین ټوکې لوب مسخره د خپل طبیعت دین. ایو پیرو یو کلی ته تلو اکلی کې سګوري چې ته پرم په 2 پیسې سیر دي او زعفران او سوچا غوړیم په 2 پیسې سیر. اوهو یلکه دا خو شهر ناپرسان دی. سوچا غوړیم په 2 پیسې سیر، ټیپرم په 2 پیسې سیر، گازرم په 2. پیروي مرید ته چې بچیا تخته دا شهر ناپرسان دی او الله کپږي گیر شو تپوس کولو والا بسوت نه. مرید ډېر مانداو هغه چې حضرت لګ بیسار شي ډېر مانده مو دا سوچا غوړي ډېر ارزان دي چې لغوندي او خرمه چې خشم هغه سوچا غوړه خو به خوري خو سټ بدی ګسیم خوري. وې جنا صاحب لګي سار شه ډېر خبره چې سار شوه ده نو شیخ صاحب شورو په کړي دا او چې میاش 2 تیرې دي شیخ نلا سے کټه جوړ شه چې بیا به پملا کټ راته. بادشاہ اوس حکم کړی په یو سړی باندې چې دا پانسی کوي. هغه سړی مانداو په غاړه کې هغه کړای نه ټینګي دا. بادشاہ ته راپورټ وشو چې دا سړی خو مانده دی او په دې مړی کې کړای نه ټینګي بوټه تی بیا روزي. بادشاہ وی چې بای دا څه ضروری نه چې هم دې پانسی کوي چې د مړی کې کړای ناراضي غټه مړی ولا وګوري خو یو سړی مړ کوي اور څوک چی ګرځي سپایان ګرځي غټ سړی لټي چې وې کته د پیر سے مرید باندې او وی والله د مړی ولا فټتا راوی نیو شیخ ولا لکه ورور کړای د بل چا په مړی کې نه فټ کیږي. ونو ما سکړی دی بیرام غر کاشا وې سدي کړی نه دی الته کړای په بل چا کې ناراضي کړی دی سدي او کړای پتا فټ کی پیر لراغه چې غرق شوم اوس ما سکړی دی چې وای کړای په بل چا نه فټ وې ما چې درته وی چې 2 پیسې سیر سوچا وړي خو خوري او 60 بدی ګوسی هم خوري
وی پیرا خدای ته ګوره اوس چل کوا. نو پیران خو ډېر خيار می کړ، ډېر خيار. زر شارتم ډېر خپایم چې ما ځان مولا کړی، ډېر خپه. چغی دی او سوری دی او بد ورځی دی او صاحب جګړې دی او جیلخانی دی او په لوی غم اخته. کزان می پیر کړی و داسې مذهب کوله لوی خوان به. اوس خو صاحب په قهر اخته د ټریفیک د سپای غونډه کا خزر روانه چې ما کجنه را روانه ما کالکان را روانه ما درې لارې بلاک کای درې والا درته کنځلې دوست خایا چې دوست بدی سو پیر له کا خزه ورغله په سر وللا اسرا کاږي الله دې نورم خکا کجینه ورننا واتم پسینه مینا ورت الله دې نورم خکا. اجي آسان شه ده، مال ده، پیسې دي، خوراکونه دي، سبا ها کو ده، مولا توب ګران کا. نو پیران ډیر خياري هغه ورته اوس می خلاصوا و بداس چلله چې سبا لا د 500 دا کړای دا پیری ورته وی چې تا نه مخ کې به زور منډه کم او بیا ته په معنا مخ کې ور منډه کوا زبته تب سره اون خلو بادشاہ به یو تپوسو کې او زب یو خبرو کوم استادان بخلاش چې سار شو بادشاہ راغی چې سړی پانسی کی دې پیر په دې کړای ور منډه کړي مرید په ور منډه کړي دواړه په پرزونو دی یو وځ په ورزم بل وځ بادشاہ دا چل څه ده. پیر ورته صاحب په باطن کې مې ولید چې په دې کړای کې جنت ده چې د چا غاړه ته پرې وته نیغ به جنت ته ځي. زدي مرید ته وایم چې زه جنت ته ځم او دی وای چې نه ځم، دا جګړه ده زما او ده. بادشاہ ورته وی چې تاسو دواړه په آرام کې نه جنت ته ځو ولې نه ځم، ځو ولې نه ځم. کړای بادشاہ په خپل غاړه کې چولې ده او د خپل خلې له اډر ورکړي راکاږي او جګړه شوه دی سټیالتا. پیروي مرید ته چې تخته بیره دی غر کا شزان د اخلاص شو او ما ته وګورئ په دې زمانہ کې بدا بدبخت قوم د 500 کړای ځان ته په خپل اچي په خپل شهرنا پرسان دے اس پتہ پکې نه لګي. اسلام 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 15 کال وشو اسلام اسلام په ټي وي کې دمانم لګیا دي اسلام اسلام. دې په بل خبره ووري تاسو دا شپانرونه یو شپون مړ کېده زامن ورته بسم الله الرحمن الرحیم هغه ډر ازامن ورته اشهد ان لا اله الا الله هغه ډر وته د اخر مخ ته پتن درول کور د چا آباد شو بیگاله بچراغان د چا په کور کې واخر مخیا کور دې وران شنو په قرض دې کارتوس هغه ستو تاسو بنی آدم یې یعنی تاسو پښتو دار دا چا سره کې می تقریر کول مال تاسو کې نه چې منګه پښتانه منګه پښتانه منګه مالغه وخت کې منګه پښتانه چې زمون خزه د شپې په 1 بجې د سنیمانه یوازې را رواني منګه پښتانه لورم چا کرش پکړی به سار چرته تلې وی بیګا سیلای کرم شپه ها سیلای کرم شپه که سویلی کرم شپه یعنی مونږه پښتانه کینه کین شرمېدلو کې پښتانه پښتون خدای دې دسه څوک نه شرمې لکه نن چې مونږ شرمېږي
شي نو ستا ډز به د سړیتوب په ځای کې ونه ګوري. راشه کنه که د ډزو شوق دی دی د تورخم نه دی. یو سړی و هغه ښځه ډېره ظالمه وه او بد کرداره وه. نو هغه به یو زیارت لتله، اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند کړه، په ټپو ړوند کړه. ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني. ښځې وي چې زما دا میړه ړوند کړه، زیارت ته وی بابا زما دا میړه ړوند کړه. نو چې زه څه کوم چې دی نه ویني. خاوند به تاسو کوله چې ښځې ته چرته دی چې دغه زیارت لازمه او دعا کوم چې خدای زما میړه لا ډېر مال دولت ورکې او ډېر داسې کې او داسې کې. یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه دی د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی. چې دا ښځه ورغلې ده وی زیارته بابا، هغه ورته ځکه لاندې خاوند پروت و که نه ویلې ویل نن خو دې اواز هم راکو، ویل زما دا خاوند په ټپو ړوند کا په دواړو سترګو. ورته وی چې کور کې دې زیړه غوا شته؟ وی چاو شته. وی هغه حلاله که او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي. دا واپس کور ته راغلی ده چې 6 ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی. ښځې څنګه چل دی؟ ویل سړیه دا چاړه واله دا غوا زره لاله کړه. ویل ولې؟ وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې. اوس ښځې ته داسې پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و. تاسو پوه شوئ؟ غوږ کې دی غوږ. دا هغې ته څه پته ده؟ زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دی خبرې ته سوچو کوي بیا به پې پوهېږئ نه. غوږ کې دی. حلاله که غوا حلاله کړه. چې حلاله یې کړه نو یو ړومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه وی ښځې زما د سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي. چپ غوږ کې. په 2مه ورځ چې غوښه وخوړه وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه. وی بس دا خو د غوښې در باندې اثر وکړو، امید دی چې خدای به مونږه ښه کړي. چې په 3مه ورځ پې غوښه وخوړه سړي په سترګو لاس کېښو وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري. وی چې ښه بس ړوند شو. خدای دې دا زیارت وی دا د څه چل کو؟ وی چې بس ړوند شو به د نور کاره خو ووتمه خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته. دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپ ړوند دی. چې کش کش دې سړي اورېدلی دي کوتکې ورته راپرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه دا خو د کولنګي چرګ مړ. چرګانې ډېرو په کور چې 6 ساعت تېر شوی دی 2یم سړی راغلی بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه دا خو د هغه انګرېز دی چرګ مړ. مړه ها چې په دې کې 4 برابر چې 4 برابر کړه خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښوي چې هغه کوي.
زوس د ارث خاوند استا سر خوري خدا مړی اوس لري کچو پیوم نه نیسی سو سړی راغوخته د په 100 روپۍ چې دا مړی یو صدا یو او سین کې وغورځوا چاغه وړه سین کې غورځولې چې راغله چې 100 روپۍ را کمړې مې یوړ ویل هغه خو بیا راغی هغه مړی دادې پروت دی بلې ورته دروازې ته کړو چاغه اوچت کړه وړه دې چې بیا راغله هغه خو بیا راغی ظالم بلې ور سلور وړای چې پیلي ګلې دي اخیری چې لګلې دی ولکه چې دازل در نرا نشي کوره سمې غورځوا سینتا چې د سین په غاړه د امړې غورځولې دی چې ګوري یو سړی ناشته د سین په غاړه جامې وینځي وای ول تبیا لا راوته جامې وینځي هغه مړ کړي چې داسې په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نشي وای الله اوس میانم نسی ایم مړ کړي بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتی والی پاغي ور ټوپ کړي ویلا سر دې براوچت کو ایم مړ کړي دی بیا راغې سړی ته وې چرور اوس مې سم صفایاو کا جامې وینځلې امړې را بغاړې تراوته بیا مې ور غرزولو مړ مې کو بیا مایګیر په شکل کې راوته بیا مې مړ کو بیا د غوتمار په شکل کې بیا سر نه کولو دی خوراتلو بیا مې مړ کړو سړی ولا 100 روپۍ ورک ما ته وګورئ کلهګه مقل لري او سوچ لري نو دینه به انداز لګوي چې په مونږ هغه د خزي کار شوه دی او داغه سړی کار شوه دی خدای میړه می پټه پوډون کی او میړه سره ور سره فراډ کو او جوړ سترګې وړاندې کړې ار سېلی دی ول د سوینم نه تاسو باندې هغه چل یو سړیو په خربه سره چلولا پټولا نو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو ولکی وینځلا ناته اولی ته وغورځیدو لاړو بو یو دوس سرسام شو او وی چې پاکه نه پلیتا خوا پاکه نه پلیتا خوا کزه خبر وې چې دا بوبران وړي ما باډو وینځلې نه کور تراغه مور بچیا څه چل دی وی مور پاکه نه پلیتا خوا پاکه نه پلیتا مور ولا ډاکټر راوست چې دی الګ باندې څه چل دی ډاکټر والا علاج ملاج سوکو دا خبره ته نه هیر کړه چې هیر کړه مور والا پیسې ورکول څوکیږي 100 روپے هغه دا 50 والا 50 به بیا درک ولزا 100 به بیا پورا راکې چې ډاکټر زه تلاړو نو ده مور دې زوی ته وای چې بچی دا پتا څه چلو ولی وی تا چې وی چې پاکه نه پلیتا خوا بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو الګ بیا چې کړی چې پاکه نه پلیتا خوا پاکه نه پلیتا مورم سرسام شو ول تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس خو ډاکټر پسې سړی راغی چراشه مریضان خو یو نه دوه شو ډاکټر چراغه چې وی کته چې دا خو د یو علاج مې کوله مورم الټه پکې مې هغه زما 50 روپۍ را کورې عام لاړې ډاکټر چې دوی ته وکړو عام سرسام شو ول سلو نه 50 خې سلو نه 50 خې کزه په چې دا 50 بمزینو دا خو به اغسته نو قسم په خدای دې چې یو د بل نه بدتر دی یو د بل چې یو زی او بل راضی ا د کپن او د موګي والا کیسه مونږ دا تیر ارمان کو چا خو کالی کپنی وستو دا د زن طلاق بچي خو پکې په داسې قهر په دې ملک اخته په داسې عذاب اخته ای مولا رب
سبق ویلو استاد ورته لګي سار شه عقل زده کا ویل څه عقل زده کوم ټول کتابونه مې وویل مولا شو ویل خزا په یو جماعت ورغلی دی په جماعت کې د پیر غوا په جماعت کې تړلې وه د پیر غوا یې وه په جماعت دی په منبر ناستی ویل دا کافر پیر دا مشرک الله دې د پیر دا مریدانو نه ساته او یا دا کوتکې چې ګرځي ډنچ کوپیان اغیرانی ولې مرګ له والے د خلای پټوله ماته کړ دی واپس لاړو استاد ته وای چې دا د کتابونه او دا د مولاتوب زما توبه ده ویل ولی ویل حق مې ویلې او مړې کم حق مې وې وی کور دی وران شه ما چې تاته ویلو چې لګي سار شه چې لګا قلم زده کینو بیا به حق خویلې شي لګي سار شه اوس کینا یو کال د علم سره ټریننګ ورکړي سکال پس په مغه کلی بیا راغی او پیر دی او غوای تړلې ده د په منبر کې ناستو ولرونو خبره واورئ د دې پیر د دې ګیره په وختو کې دا سي اثر دی چې چا سره یو وخت وی ټول مربن مړ کیږي امریدان راغ پیر ته وای چې اسمن له وختراک وختو باسی ورنه ګیره بهم زما غوندې رنگای و مړه وخت خلاص شو مریدان ډیر پاتې دي چې ډیر پاتې دي ولاله وخت خلاص شو داسو غته په جوړ کړه ته په داسې ورټوپ پاسو په داسې ها خو چې مریدان ته پاتې دي پیر چنګ خپلنی ولې و مړو مولام تو خپل او دو پردای کې استاد لورغه و داسې چلو شو ول ما چې درته چا عقل زدکا تم بچوي د پیرم بیړه تباش و ځان دې محفوظ نو ما مناسب لک عقل زدکا لک سوچ کا فتوی چې ورکه سله غوندې ځان کې اهلیتم پیدا کا پل شانتم ګورا وختم ګورا چې دا دې سړی خو مونږ ټول عمر سلويخ کاله دې خلکو دوکه کړی نه یو دا مولیان وای په ایمان کړی دي کنه مولانا شبیر احمد عثماني زړه پړک نه او چا دې مسلم لیکو د لاسه چا دې کني او چا ریو چا د ویل شری نظام وای خو چې ملک راغی اقتدار سنبال شو ویل کینه په آرام مناسب چرته کور کمانه د موانستاوس دې خبرو سره چکار دي زمون په علاقه کې یو میر دې زور ته تار پیټوم میر مونږه دغه ته وای دا کمیټې چیرمن نه تار پیټو یو مولا باندې منډه ترلې ځانې په منبر کا خو چامبر وای بیٹھ یار مسیتی کدھر دم بم پا ککڑیاں مکڑیاں کو تیرا ان کے کرنے کے ارجی تھے تو کیا نیغ ہونے آگا تا دسی نو دوی مونگ سلویخ کالا استعمال کری او انشاءاللہ د جمعیت العلماء اسلام قوت او زور با تا او گوره چه پده سرمایه دارو با ما در تا میچنی او نگرزولی نو دا گیره با بیا ما پا دروغ ساتی آغا ورزی پیښور کې پولیس افسرانو یو دو سپایان په حوالات کې چوي مالک اولی ویجی دوی چانه 10 روپۍ رشوت اخیسته مال خاوله مال خپکیږي خو به نه کوي او ټکی درته وکړو هغه افسر ته مې وی ول نجی ولی به خپکیږي ما هغه 10 روپۍ اغستې وی حوالات تلاړو او تا کړه چې پروند کینوانو 10 کریټ راغلیو تب کم جهنم تزي پدې مې پي دا استا مور پسې خیرات کړو کستا خزه پسې خیرات کړو سپای 10 روپۍ واغسته کافر شو جیل تلاړو ٹھیک ده جی تا مال 10,000 او 15,000 روپۍ جمعات لراوړي دا په کومه خوشالۍ کې دي نو دا موږ خبره ده چې نظرانه نه سود ہے پیران حرم کا دیل چې ورشي رشوت شي مال چې راشي شکرانه شي پیر له چې ورشي نظرانه شي پیر له چې ورکه نظرانه شي هغه ورځ راته چاوي دلته یو پیر دی د تبلیغ والا او خلاف دی پیر دی
دا تبلیغی جماعت والا پیژنئ وې د دوی خلاف ته مال د دوی د خلاف وجه بل هیڅ نشي کېږي خو تبلیغ والا دین مفت خی قرآن مفت خی حدیث مفت خی کلمه مفت خی منځونه مفت خی او پیران په پیسو خی تبلیغ والا دعاګانې خلق ته مفت کوي او دله چې لاس ورکړي چې قربان دی شمع داونه به مې نه وبوسې اما سره رامداس کې یو پیر ناست دا افریدي چې دی د خدای قمقل زه خپل افریدی یم د خدای قمقل یو دا بارډر والا ډېر قمقل دی دا تاسو سره قلا کې چې دا د خدای قمقل دی دوی چې تنخوا والی نو راشي پالګر ته کینی چې لاس مې وګوره ډېر زر به اولدار شي ډېر زر آپ 15 پاوه نور کی دي چې جمعداري پکې څنګه او ورپسې لشل ورته کې جمعدار آپ 15 پاوه نور کی چې صوبیدار بکلش بیا په بس ورپسې جوخت صوبیدار مړه تنخال تخلاص کی صوبیدار میجر شي دا د شیخ چلی تصور دی شیخ چلی او سړیو چا سره په اتانه باندې کټوای د مستو په سرکړې وا په کرای ور سره وړه نو په لار روان دی دا شیخ چلی چې په دې اتانه به کوم څه په دې بچرګ عالم اچرګ به اگای واچي بیا به په بچو کې نوم ها خرصول را خرصول چیلای بوالم چیلای به بچی خرصول را خرصول غوا بوالم د غوا بچی پای خرصول را خرصول میخه بوالم میخه پای خرصول را خرصول لسته میخه بشي زب ګجر شم بیا به خزا وکم چې خزا وکم مجرا کې بناستم غټ ګجر به زوی به می شوی یا براشه به چې بابا زبم چې ها پچا کټوایل تلړکا سړی ورته وی بیړه د غر کا شدا مستو کټوای دی ما تکا هغه ورته بیړه ستا غر کا شدا ما ټول کور وران شو مونږه هغه د شیخ چلی تصور دی دلته یو ساينسدانو هغه زما عقل دا نه مني چې دومره غونډه کانه راو غورځيږي او اتی کی سورې وکي دا زمونږ د ساينس ماستران چې دي دوی په دلاره چیزونو داسې بکیږي دا د کالج الکان غریبان دا مړه په پاکستان کې ملا تعلیم شته ویا به مې لیوانه شو په ترجمه باټینګ غړوای پاکستان نه خود تعلیم جنازه وته ده پاکستان کې ساينس کم زیاده ساينس خو په روس کې ده ساينس خو په چین کې ده ساينس خو په امریکا کې ده ساينس خو په برتانیا کې ده چې مریخ او نور اوس پوګمای سره خبرې کوي لګیا دي تاکي ساينس دې چې تر اوسه دی یو پیچکس قدر جوړ کړي د پردي ملک نه سپیر پارت چې ده امپورټ کې او دلته په ډیبره ته ټیټ کې سامان بار نه راغله تمام قابله هغه اوسپنه مسپنه ار څه چیسز وغیرہ دوی په ډیبری ټیټ کې یہ پاکستان کا بنا ہوا ہے پاکستان کا بنا ہوا انجن ہے ابھی تک کسی موٹر اور لاری اور جیپ کا کوئی انجن آج تک پاکستان نے بنایا ہے اگر بنایا ہے تو ہندوستان نے بنایا ہے بحری بیڑا خپل چلیږي مونږ سره یو ځای آزاد دي چین مونږ نه رستو آزاد دي روس او امریکا تیریږي هندو مونږ سره آزاد دي بحری بیڑے او جنگی جهازونه جوړی لګیا دي مونږه صاحب الہ مونږ سره جنگی توپه خوشتا کنه جنگی توپه خوشتا کنه دا ټینکونه به وړاندې کو کنه چې جنگ راغی که خیر
کو کین کیږي چې دا چې زما عقل کې ناراضي دا زما سمجھ کې ناراضي یا زمونږ په پاکستان کې اوس زه کمیونست لسم دولسم به ویلې ټیزن پاس بې زه چې کمیونست زه چې سوشلیست نو یا کنه زه هم ته سوشلیست یا کمیونست زه هم ته خري بس خلاص خبره اوس ته خري نو زه خر سره خبرو کول والا مولا نه که انسان نو انسان ځان ته کمیونست یا سوشلیست په اسلام کې نه وي ٹھیک ده وکړه ده چې روس نظریه هغه د خدای د وجود قائل نه دي دا کائنات دا په خپل جوړ دي د روس په دنیا کې یو چت او لوی طاقت ته صدر او برزنیف دا برزنیف چې پرون مردارې ده دا چارونی و مړک چا مړک روس ولې را خلاص نه کو خپل صدر چې مردارې ده دی خو خدای منی نه نو چې خدای نه منی دا برزنیف مړ چا کو نو سنسدان کو کڼکیږي کالج کې ګرځي د ونه یو کتا الکانو ته یو درېږي دا وګورئ د دیونه ته وګورئ څومره غټه ده او میوه ته وګورئ وړه وړه ده د پیټه کدو ونه ته وګورئ وړه ده میوه غټه ده عقل دا وایي چې پیټه کدو دیونه کې پکارو دا میوه د پیټه کدو ونه کې پکارو دیکھو وګورئ عقل داو یو تک شي نامه په سر راو غورځي چې ټاکس کې ناستو چې یا الله توبه یا الله توبه الکان ورته استاد والے وی خدای چې څکړي خې کړي کدا د دې شینام په ځای اوس پیټه کدو دلته زوړند و را غورځیدل دا زمونږ د ملک ساينس دانان دي دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي دا تصور ممکن راغلی کور ته او زیارت ته او ختم دی او 2 سپاری دي او دا سپاری در پسې چې څوک وي دومره کم عقل دي چې په 1 روپۍ تامړي پسې 2 سپاری وي 1 روپۍ ورکه یا 2 روپۍ طالبان راولي ورکول سلسل شي او ورکه 2 روپۍ دا الټا خدای سره نور ټګي کوي پری خود پریخي درته لکونه دي د لکونه جایګیر او جیداد او نقد درته پریخوي او مولا په 2 روپۍ ټرکیاله یعنی خدای له دوکا ورکه چې خدای دا 2 روپۍ دي د پلار می پیو بخا خدای وی خدای ستاسو هغه د پریدورونه یي یا پریدو منګي کې غنم اچولي د غنمو زکات او لاندې ته 15 روپۍ خوي اپریده زمه ما سينه چې اپریدي په خپش ز خپل دریواله اپریده ما او دا سينه چې اپریدو باندې جوړه جنډا ولاړه ده هر چا کې خاو خراب شته نه مثال نه کوټیان ټول خراب دي نو کا اپریدي لک خراب دي وکه دی لاندې اوس 15 روپۍ غوي او پاسه په غنمه چوری دی مولا لراغه چې مولا لراغه چې ملا صاحب چې زکات ته اخلاص مال دا قبول کا غنمو مولا ول چډه خدا قبول کړی نه دي او چې دا سه پیزاره پورې لاړو بیا را پښې چې ملا صاحب چې ته ملا یې تیار ټیکاله خوري و دا 1 روپۍ واخلا دا غنم بیا مال راکه چې خپل کې واچم چې برکات پکې شي مولا له خیال کو چې بلا په چې است غنم څکه دا نقد روپۍ والا غنم ته یوړ چې کور ته لاړو خزه ورتل دا خو دې بیا راوړ چې واخلا خزه اخلاص په قران چې خدای مې وټاګو ملا مې وټاګو خدای لمم دوکا ور کړو ملا لمم دوکا ور کړو وای چې څنګه وای چې 15 روپۍ را باندې د پیسو زکات و دا غنم را باندې د غنمو زکات و خدای ویل دي چې قبض پکې شرط ده نو غنم ولاندې 15 روپۍ چې غنم ملا قبض کړو 15 روپۍ پکې قبض شوی نو چې قبض راغی غاړه مې خلاص شوه اوس چې ما په خپل چالو کې مولانا پر روپۍ واخستنو دې کې د اخلاص څه کار ده تاسو پوه شئ تاسو هغه یې
چې پریخي درته جایګیرونه جیدادونه پیسې او بیا 2 روپۍ باندې 2 سپارې طالب لور کې په دې خدای له دوکا ورکې چې ګینه پیسې مې ورکې دا سړی قسم په خدای دې کې په دې خدای وبر دا پیغمبري منبر دی او زما د خلینه په کې هغه غندوزي چې څوک حکم څه په کنزلو ستړی شوم په بدو ویلو ستړی شوم حکم څه پاری پور جیل کې ومه په 73 کې نو دې اختر راغې وړو کې اختر دې قیدیانو پسې کورنا چا پسې وریجې رااله چا پسې سراله چا پسې سراله مونږ کې یو مرګره هغه پسې چرګان رااله الګ غوړو چې چرګان رااله نو سحر زداغي بارک تا ورلما چې ورلما نو یو چرګوس بانګ تزان جوړای بانګ دا خو چې داسې आवाज غوندې आवाज دیوزي او رستونه باد نو ما هغه مرګرو ته وی چې هرکه دا چرګ خو نه جوړه دی حلالي کوي هغه اوس خان دي چې خان دي نو ما ته مال ولی غلطه خبره مې وکړه چې نه جوړه دی حلالي کوي ویل نه جوړه نه دی مونږ سره یو سړیو چا ډېر ټوکیو د دې 400 دیو ډېر ټوکیو ا دې چرګ چرته د شپې بانګونه وي نو هغه خوب ته نه پرېښو نو هغه تیلو بوتل راغستې دی او د چرګ له رستو دا لوی او دسماتي دی غوړ کړی دی نو چرګ به چې زور اذان لکولو نو رستو به ته باد وته اوس به ځان ته خیال کوي چې هغه د چرګونو نه دي کني ما ته وی چې د تبېګا پلانی خان دا چل کړی دی مال خا په خندا میزان مړ کو بس تیروت ا سړی ما پسې بارک تراغه چراغ ما ته مولانا مالها ویل داستا مرګره نه دی دا مولا نو مونږ سلور مولیانو په جیل کې او سلور سوارا سره نور قیدیان نو مونږه تقسیم کړو چې یو بازان کوي یو به اقامت کوي یو به امامت کوي د جمعې مونږه ما ته حواله کړو چې جمعې مونږ به تور ویل مونږ مازیګر کې د چمن تروزل اسه سیل کو پام غلطو چې ګورو دا مولا په بانګونو شروع شي د سره می چا د چرګ کار نه کړي پرې دمه نه دی مولا سره ما سړی توپ زدکا ویل والله کې پرې یا ورته وای چې مونږه ناسونو بانګ مو وای اوس بانګ به څنګه نه وای لکه د مانځه ټیم چې راشي نو بانګ بنو ما خام ټیم دی او ما جګر کې مونږه ټول ناستیو په دې کې چې دا امام صاحب دا سیودره دو چې غوګونو ته ګوتی کړې دې سړی صادر لاندې پټ د تیلو بوتل راوړې او دته مخامخ درو چې وې درو لاغه چې دا سه بوتل تاو کا تازانه په ځې پرې خو منډه چې منډه کړه څه چلو شو شاه صاحب ویلا تیلو بوتل نه ګوري ته خموزاده چر کار ما سرم کوي نیمه ګنټه مونږ نشو کولای خیال امراغی نو خبره دادا چې دا ډېر پوی حکومت ته څوک چې ځان لزان جوړ کی رستونه ورته پتیلو دا خاص ځای غوړ کی یو ګیدړ په پټی کې ګرځېده ګیدړ نو یو کاغذ ولیدو چې اخبار پاڼه و د بېنظیر فوټو په ګیدړ روچت کو چې او پرمټ راته ملاو شو ټول ګیدړان را جمع کړ ویلې پرمټ راته ملاو شو چې ګیدړان ار څومره چرګان خوري څوک به ورته غږ سپي به ورته غږ نشي کولی ګیدړان ویل ها ویل دا وګورئ دا پرمټ هغې واقع د وزیر اعظم فوټو ویل راځئ د پلاني کلي کې چرګان ډیر دي
چې پاکلی ورغلی دي په چرګانو باندې دا کلی سپي ورپسې شي چې سپي ورپسې چې چا ګیدړ نه غوږ خوړلې دی او چا نه لکۍ خوړلې ده او چا نه خپې خوړلې دي او ګیدړانو منډې کړې چې منډې کړې راله دې مشر ګیدړ ته چې ستا کور روان شه تا خو ویل چې ما ته پرمټ میلاو دی که نه سپي به غږ نه کوي ویل خدای دې بنیاد وباسي د دې کلي سپي بې وقوف دي پرمټ نه پېژني